اوس اجیب دعوت الداعي اذا دعاني هذه شو دا خبره چې خلک بعض خلک وایي زموږ دعا نه قبلېږي یا دعا کوي نه وایي موږ ګنهګاران یو. ګوره قرآن مجید الله پاک ډېر رحیم دی. دلته ګوره صریح قرآن مجید د آیات کې شک کول یا انکار کول دا کفر دی. الله پاک وایي زه دعا قبلوم چې کله دعا کوي. اوس صورتونه د هغې مختلفې د دعا د قبلېدو هغه صورتونه مختلف. نو سړی داسې څنګه دعا وکړي فورا د هغه دعا قبوله شي. دا یو صورت د قبلېدو شو. دویم دا یو سړی دعا وکړي او هغه دعا لږه لیټ قبوله شي، دا هم قبوله شوه لیکن لږه لیټ قبوله شوه، همدا قبلېدو صورت دی. دریم دا انسان دعا وکړي او دعا د قبوله نه شي نه وس او نه بعد کې، لیکن دله څه مصیبت او دله څه داسې تکلیف وغیره روان دي، داسې مصیبت را روان دي، هغې په ذریعه د دعا د برکت الله پاک هغه مصیبت د پکې یعنې هغه دعا هغه مصیبت دپاره وګرځي یا مصیبت د پکې. څلورم دا صورت هم کېدای شي انسان یو شی غواړي په هغې کې خیر نه وي. مثال په طور انسان دی بس مال غواړي او دا مال کې د خیر نه وي او اکثر دا هم چې د اکثر سرکشي د مال د وجې اکثر زیاته راځي، نو په دې کې د خیر نه وي په یو شي کې، نو الله پاک د دې په شي په بدله کې بل شی ورکړي. دا خو هم د دعا د قبلېدو یو صورت دا هم شو. او که دا نه شي په دنیا کې هغه دعا قبوله نه شي نو آخرت ته الله پاک باندې او کله چې په آخرت کې انسان د خپلې دعاګانو دا بدله وي، څومره دعاګانې یې کړې او هغه بدله وي، بیا به ارمان وکړي کاش چې په دنیا کې زما یوه دعا هم نه شي، ټولې دلته پاتې شوي. نو خلاصه ده چې دعا په هر صورت قبلېږي، بیا صورتونه مختلف وي. نو کله انسان چې دی یو شي پورې نښتی او هغه فورا ونه شي دی مایوسه شي. دعا